آیا د پښتنو په پرمختګ کې د تعلیم څومره او څه کردار کیدی شي؟ د تعلیم چې کوم اهمیت دی هغه نه خو مخ نشو اړولی. البته که فکر وکړو اوس تعلیم ډیر دی خو تربیت نشته. پخوا چې به یو کس هغه به میټریک کړی و هغه به چې کوم دی د جهان پوهه ورسره وه. او نن داسې کسان شته چې پی ایچ ډي پورې هغوی تعلیمونه کړي وي خو هغې کې دومره شعور نه وي څومره چې مطلب پکار وي. نو دا به څه وجه وه چې پخوا میټریک سړی به دونه پوه او د معاشرې په دود دستور باندې په معاشره باندې او نن سبا د پی ایچ ډي تعلیم یافته هغه شان نه دی پوهې. دوی کې ټول نه غټ کردار چې دی هغه د حجرې دی. که موږ فکر وکړو په حجره کې چې کوم دی ځوانان به راتلل د مشرانو سره به کېناستل هغوی به چې کوم دی تهذیب زده کوو هغوی به چې کوم دی د مشرانو نه زده کړې کولې. او دې نه علاوه چې د مور اولنی مکتب وي اولنی سکول وي د یو چا دپاره په هغه وخت کې مور چې وي موريانې فکرمندې وي دې حوالې سره موريانو به چې دی بچو ته قصې کولې افسانې به ورته اورولې. نن سبا خو موبایل دی زموږ د ماشومانو مشغله چې دی هغه کارټون دی چې کارټون وګوره او وخت تیر کا چې د ماشومانو هیڅ قسم نشونما پکې نه کېږي. نو مور چې دی هغې به په ډېر غټ کردار ادا کړو. او دوهم دا که موږ فکر وکړو نو هغه وخت کې چې کوم دی تعلیم که یو چا به 12 کوو نو دې ځای نه به چې دی دهلي او جلندر او ډېر لرې لرې علاقو ته به هلته کې به چې دی 12 پاس کړو. او نن سبا که فکر وکړو د کریانې دوکانونه چې دی پوهنتونونه او کالجونه او سکولونه ډېر دي خو هغه معیار نشته چې کوم پکار دی. یعنی هغه د تربیت هغه کچه کمه شوه. یو خو دا هم چې د ژوند په منډه دی خلکو چې کوم دی مصروفیتونه ډېر شو په دې وجه خلکو سره وخت نشته. که یو څوک حجره کې کښېني ځینې ځایونو کې حجرې شته خو متاسفانه چې یا خو هغه د نشو او د بنګو مرکزونه جوړ شوي او یا که یو څوک درانه پکې یو څوک کښېني نو هغه هم په موبایلو کې اخته وي. نو موږ ته پکار دی چې هغه حجره چې کوم نظام دی هغه بیرته رایج کړو او ځوانان چې کوم دی ځان سره کښېنوو هغوی سره چې کوم دی محاوره وکړو. او زموږ په منځ کې چې کوم دی یو قسم هغه د محاورې لحاظه چې کوم دی موږ ماشومانو ته چې کوم دی یا ځوانانو ته چې کوم دی شعور ورکړو او هغوی چې دی نیکو طرفو ته راوبلو.